دا د ملیفیسنت د کهانۍ دویم پارت دی. د کهانۍ په شروعات کې موږ هغه ځنګل وینو په کم کې چې ملیفیسنت اوسېده. دې جادویي ځنګل ته یو څو کسان راشي او د ځنګل جادویي مخلوق پټول غواړي. خو دغه ټایم ملیفیسنت راشي او 2 کسان ونیسي چې یو دی وتښتي. دغه کس جادویي مخلوق پټ کړی وي. دی بیا د ونو ډک ځنګل ته لاړ شي او دلته داسې ګلونه ویني چې رڼا کوي. دی د دغه ځای نه خپل کینګډم طرف ته لاړ شي او هلته یوه دروازه کولاوه کړي. نو دلته موږ یو لاس وینو چې د دروازې نه بهر په هغه غل پسې راوځي او د ځنګل جادویي مخلوق تی واخلي او دله پیسې ورکي. د ده په کپړو هغه ګل هم لګېدلی وي. د دې نه بعد موږ هغه کینګډم وینو چې د دې ځای خلک تر اوسه پورې د ملیفیسنت نه نفرت کوي او وایي چې دې زموږ ملکه پټه کړې ده. د دغه کینګډم ملکه ارورا مړه کول غواړي. بیا موږ ارورا وینو چې د ځنګل ملکه یي او هلته خبرو کولو والا جادویي مخلوقاتو سره ډیره خوشحاله یي. دا ټول مخلوقات په ارورا پسې راغلي او هر یو ورته خپلې پریشانیانې وایي. نو دغلته دو ته پته ولګي چې د دو یو مخلوق ورک دی کم چې هغه غل پټ کړی. نو ارورا ډیره پریشانه شي. بیا دغلته هغه 3 وړې خپیریانې راشي او د ارورا سره لبي کوي. دو منډې وهي او غواړي چې ارورا په دو پسې شاته راشي. ارورا هم په دو پسې یي چې ناڅاپه هلته هماغه هلک ویني د کم سره چې د دې اول ملاقات په ځنګل کې شوی و. خو په هغه وخت کې د ارورا سره رښتینه مینه نه وه. دی یو پرنس او نوم یې فلیپي. د ډېر وخت نه د ارورا خوښه یي. کله چې دی دلته په ارورا پسې راشي نو ورته وایي چې زه ستا سره واده کول غواړم او ارورا هم د ده په خبره ډېره خوشحاله شي ځکه چې د دې هم فلیپ خوښو او دا ټولې خبرې د ملیفیسنت کارغه واوري. نو په ملیفیسنت پسې لاړ شي او کله چې ملیفیسنت خبر شي نو په ارورا پسې د خبرو کولو دپاره راشي. د دې نه بعد فلیپ خپل کینګډم ته لاړ شي او هلته خپل مور او پلار ته د ارورا په باره کې ووایي. فلیپ وایي زما ارورا خوښه ده او د هغې سره واده کول غواړم. د فلیپ پلار ډېر خوشحاله شي خو د ده مور خفه شي او خپل خفګان فلیپ ته نه ظاهروي او ورته ووایي چې صحیح ده. دو ارورا او ملیفیسنت له د ډوډۍ دعوت ورکي. وس ملیفیسنت په ارورا پسې راشي او ورته وایي چې د فلیپ سره د کویدن کولو نه مخکې تاله زمانه یو ځل تپوس کول پکارو. دا ارورا ته وایي د رښتینې مینه هیڅ څوک نه کوي. کیدای شي فلیپ تاله دوکه درکړي خو ارورا دې ته وایي ټول خلک یو شانې نه یي. که تاله چا دوکه درکړې ده نو د دې مطلب دا نه دی چې ما له به هم څوک دوکه راکړي. ملیفیسنت ارورا ته وایي چې زما ته ډېره خوښه یې نو ځکه دې هره خبره منم. د دې نه بعد هغه ورځ هم راشي کومه ورځ چې د دو د دعوت یي. د دې نه بعد موږ د فلیپ مور وینو چې یو پټ ځای ته لاړه شي چې هلته د وسپنې کار شروع وي. هلته د ځنګل پټ کړی هغه مخلوق هم وي. کوین دغلته یو کس ته ووایي چې زما کار زر خلاص کا. بل طرف ته د ملیفیسنت کارغه چې د انسان په شکل ولاړي او ارورا هم ځان تیار کړی. دو 3 واړه د فلیپ کینګډم ته لاړ شي. دلته ټول خلک د ملیفیسنت نه یریږي او سوچ کوي چې دا یوه بلا ده. خو ملیفیسنت دو ته خاندي او مخکې روانه یي. وس دو دنده لاړ شي ټول خپله ډوډۍ شروع کړي. دلته کوین د ملیفیسنت سره د ښه خبرو په ځای بدې خبرې کوي او د ملیفیسنت تیر شوی وخت را یادوي په کوم وخت کې چې دی په ارورا جادو کړی و. کوین ملیفیسنت ته نورې هم خبرې کوي. باچا کوین ته د چپ کېدو ووایي او ارورا هم ملیفیسنت آراموي او څه چې په خوله راځي ملیفیسنت ته وایي. کوین ملیفیسنت ته وایي که زما د زوی او د ارورا واده وشو نو د ارورا اصلي مور به څوک وي. نو ملیفیسنت ډیره خفه شي ځکه چې دا ځان ته د ارورا اصلي مور وایي. ملیفیسنت له د دې په خبرو ډیر قار ورشي. د دې طاقت بهر راوځي او دا خپلې وزرې کولاوي کړي. د دغه ځای ټول خلک لرې غوځار شي. کوین هم د یرې نه د باچا شاته پټه شي خو باچا هم غوځار شي او بیا کوین چغې وهي چې ملیفیسنت په باچا جادو وکړو او ارورا هم د کوین په خبرو یقین وکړي. دا ملیفیسنت ته وایي خپل جادو واپس لرکه. ته ولې هر وخت په هر چا جادو کې
ملیفیسنت ارورا ته وویل چې ته هم دا خبرې کې تا ته پته نه ده چې ما سدیسي کار نه دی کړی، خو ارورا د دې په خبرو یقین نه کوي. وس په ملیفیسنت فوجیان حمله کولو والی، نو دا د ارورا نه آخري ځل تپوس وکي چې ته زما سره نه ځې، نو ارورا د دې د خبرې څه جواب ورنکي. ملیفیسنت خپل د کارغه سره کړکۍ ماته کړي او لاړه شي، خو د چت نه په ملیفیسنت یوه جنۍ حمله وکي او د وسپنې په تیرې وولي. د دې د وجې ملیفیسنت سمندر ته غوځاره شي. د کینګډم باچا بېهوشه پروتي، نو فلیپ خپل مور ته وایي که ته زما د پلار سره مینه کې نو هغه په تندي ښکل کا او هغه به راپاسي، خو د کوین مینه رښتینې نه وي، دا یوه لالچۍ ښځه وي. کوین خپل د زوی دپاره باچا په تندي ښکل کي، خو دې راپا نه سي. ارورا فلیپ ته وایي چې زه به په ملیفیسنت پسې ځم او ورته ویم چې خپل جادو لرې کا. ارورا ځنګل ته لاړه شي او د ځنګل د مخلوق نه د ملیفیسنت تپوس وکي، نو هغو ورته ووایي چې موږ هغه نه ده لیدلی. بل طرف ته د کوین هغه کسه د ملیفیسنت د راوتو انتظار کوي او په کیمره کې ګوري، نو ناڅاپه سمندر ته یو مخلوق راشي او ملیفیسنت د ځان سره بوزي. دا جنۍ دغه خبر کوین له راوړي او کوین هغې ته وایي زر تر زر ملیفیسنت ختمه کا. وس ارورا واپس کینګډم ته راشي او د دې سره د ځنګل نه یو مخلوق هم پټ راشي، خو دې هم هلته هغه سړی بند کی کمځکې چې اولنی مخلوق بند کړی و. ارورا کوین ته وایي ملیفیسنت هیڅ ځای نشتی، هغه خو به ښایي. نو کوین دې ته وایي ملیفیسنت ډیره طاقتوره ده، هغې له هیڅ څه نشي کېدی. کوین ارورا خپلو په خبرو کې پساوی. په کینګډم کې د ارورا او د فلیپ د واده اعلان وشي او د ځنګل ټول مخلوق هم دعوت کی، خو په اصل کې د دو اراده د دې مخلوقاتو ختمولی چې اول به ملیفیسنت مړه کو او بیا به په ځنګل قبضه وکو. بل طرف ته مونږ ملیفیسنت اینو چې سترګې کولاوي شي او دا ډیره زخمی شوي. دا بیا دغلته د یو بل څه مخلوق آوازونه اوري او وایي چې مونږ ډېر زر په انسانانو حمله کولو والی یو. د دو ټول ښکري او وزري دو ټول د ملیفیسنت په شانې ښکاري. دو په ځنګل کې د اوسېدو دپاره راغلي. د دو خبرې ملیفیسنت واوري، بیا د دو یو کس په دې پسې راشي او ورته وایي مونږ له خپل طاقت راکه او ووایه چې مونږ څنګه په انسانانو حمله کولی شو. نو ملیفیسنت له د ده په خبرو ډیر قار ورشي او دا هغه کس ډیر لرې غوزار کی. د دې مخلوق د مشر نوم یورای او دی چې د ملیفیسنت طاقت ویني او وایي چې ملیفیسنت هر څه کولی شي. وس د یورا ملګری ملیفیسنت یو ځای ته بوزي. دغلته یو سټرکچر پروتي چې هیڅ حرکت نه کوي. د یورا ملګری ملیفیسنت ته وایي ته د دې سټرکچر د اولاد نه یې او ته هم آخري خاپیره یې چې ډیر طاقت در پکې دی او ورته وایي ته ډیر زر یو داسې سټیج ته رسېدو والی یې چې د هغې نه بعد به ته د دنیا طاقتوره شي، خو تا در اوسه هغه آخري سټیج نه دی پوره کړی او هغه سټیج د ارورا د معاف کولو سټیج دی. که تا ارورا د زړه نه معاف کړه نو ته به د دنیا طاقتوره یې. نو ملیفیسنت وایي زه هغه هیڅکله نه معاف کوم، ما د هغې سره ډیره مینه کوله خو ارورا ماله دوکه راکړه. بیا دغلته یورا هم راشي او د ارورا واده خبر ورله هم راوړي او ورته وایي چې په ارورا حمله کولو دپاره ښه وخت دی، خو ملیفیسنت چپي او هیڅ څه نه وایي. د دې نه بعد مونږ د کوین هغه کس یینو چې د رڼا هغه ګل نه پوډر جوړی او کوین ته وایي دا پوډر خاپیریانې مړې کولی شي. دا پوډر ما د ملیفیسنت دپاره جوړ کړی دی. د دې پوډر د چیک کولو دپاره دې دا پوډر په یو مخلوق واچي او ورو ورو دا مخلوق ختمیږي، خو دا پوډر لګي او د نورو جوړولو دپاره دله هغه ګلونه پکاري. نو کوین د دې ګلونو دپاره خپل فوجیان ځنګل ته ولیږي. نو ملیفیسنت د دو په راتلو پوه شي او زر هلته راشي، خو هغو ټول ګلونه وړي. ملیفیسنت ډیره خفه شي. بیا دلته پټ شوي فوجیان په ملیفیسنت باندې حمله وکي، خو د یورا ملګری ملیفیسنت بچ کی. ملیفیسنت یو جال جوړ کی او ځان پکې پټ کی.
دا د هغه جال نه په دې کسانو حمله کوي. د یورا ملګری د فوجیانو سره مقابله کوي. بیا ملیفیسنت راشي چې هغه بچ کی، خو د یورا ملګری فوجیانو مړ کړي. وس د ارورا د واده تیاریانې شروع شي. د ځنګل مخلوق هم کینګډم ته راشي. ارورا ډیره ښکلې ښکاري. فلیپ ارورا له یو ګل ورکی او دا هم د ځنګل هغه ګولي. ارورا چې دا ګل ویني نو ډیره حیرانه شي چې دا ګل دلته څه کوي. نو دا په کوین پسې ګرځي او دا بیا هلته هغه پټه دروازه هم ویني. نو دنده لاړه شي. دا دلته د وسپنې یو ټیر ویني چې یوه ستنه پکې هم ویني. نو دې ته ټول هر څه رایاد شي چې دا جادو څنګه و او زه دلته څنګه پساوه شوی یم. بیا دلته کوین راشي او ارورا ته ووایي چې مخکې زما کینګډم ځنګل ته نږدې و، خو د ملیفیسنت د ځنګل مخلوق زما کینګډم ته نقصان ورسو او د دې د لاسه زما پلار مړ شو. او کله چې زما ورور ځنګل ته لاړو نو دو هغه هم مړ کو. نو زه یوازې پاتې شوم او د دې باچا سره می واده وکړو، خو زه د ده سره هیڅ مینه نه کوم. زه ستاسو د ټولو نه بدله اخیستل غواړم. د کوین کسان ارورا په یوې کمرې کې بنده کی او د ځنګل مخلوق هم بند کی. بیا د دو طرف ته هغه پوډر راوشتی شي. د دې پوډر د لاسه ټول مخلوق کمزوري شي. ارورا چې په کمې کمرې کې بنده یي هلته د ارورا د واده کپړې یي. نو ارورا دا کپړې وشلی او یوه رسۍ دې جوړه کی چې د بلډینګ نه وتښتي. خو بیا دې کمرې ته د کوین کسان راشي. نو ارورا دو په کمرې کې بند کی او په خپله بهر راوځي. د ملیفیسنت کارغه د انسان په شکل کینګډم ته دنده شي. فلیپ خپل د ناجوړه پلار سره ناستی او د بهر د حالاتو نه بېخبره یي. د دې نه بعد یورا خپل کسانو سره په کینګډم باندې حملې دپاره رواني. ارورا د رسۍ په ذریعه د فلیپ کمرې ته راشي او د هر څه نه خبر کی چې کوین زما سره څه کړي دي او ورته وایي ملیفیسنت ستا په پلار جادو نه دی کړی، دا کار ستا د مور دی. فلیپ چې هر څه واوري نو ډېر حیران شي. یورا او د هغه کسان په کینګډم باندې حمله کوي، خو د کوین کسان هغو په هغه پوډرو ولي او د دې د لاسه د یورا ډېر کسان په هوا کې ختم شي. ارورا د ملیفیسنت کارغه ویني چې د انسان په شکل یي. دا دته وایي چې د دې خلکو د بچاوالو دپاره موږ له به د دې چرچ دروازه کولاول پکاري. دو دواړه د دې دروازې کولاولو کوشش کوي. وس مونږ دلته هغه درې وړې ښاپېرۍ اینو چې هغه واړه واړه سوړي بندی د کم نه چې پوډر راوتو او وس هغه پوډر راوته بند شي. کله چې هغه جنۍ کمی چې پوډر راوستو د سرو کولاوالو دپاره راشي، خو ښکته غوزاره شي. فلیپ خپلې په مور پسې راشي او د جنگ د بندېدو ورته وایي، خو دا خپل فوجیانو ته د فلیپ د نیولو ووایي. فلیپ د دو نه وتښتي. د دې نه بعد دو ارورا او د ملیفیسنت کارغه راونیسي. نو دغه ټیم ملیفیسنت راشي او په خلکو حمله وکي. دا خپل کسان بچ کوي. بیا ملیفیسنت په کوین پسې د مړه کولو دپاره یې راشي، خو په ملیفیسنت پسې ارورا راشي او منع کوي چې دا کار مه کوه، کنه یې خلک به په رښتیا تا ته ظالمه وایي. خو ملیفیسنت ډېره قاري او ارورا ته وایي چې زما مخه مه نیسه. نو ارورا د خولې نه دې ته د مور لفظ وځي او د دې سره د ملیفیسنت زړه نرم شي. خو کوین ته موقع میلاوه شي او په هغه پوډرو په ارورا حمله وکي. خو ملیفیسنت د ارورا مخې ته راشي او بچ یې کی. وس ملیفیسنت رو رو خاوري کیږي. ارورا ډېره جاړي. کوین اعلان وکي وس تاسو ملیفیسنت مړه شوه او زه په ځنګل قبضه کولو واله یم. د ارورا د سترګو نه په هغه ځای کې اوښکې وبهیږي په کم ځای کې چې د ملیفیسنت خاوره پرته وي. نو د دې سره هغه واپس راژوندی شي او کوین له ډېر قار ورشي. نو ارورا ښکته غوزاره کی، خو ملیفیسنت ارورا راونیسي. فلیپ ته وس خپل د مور اصلیت معلوم شوی. نو دی په ارورا پسې راشي. ملیفیسنت چې دو دواړه یو ځای ویني نو ډېره خوشحاله شي. د کوین هغه کس ملیفیسنت له یو ستنه راوړي. نو ملیفیسنت هغه غوزاره کی او دا پته ورته ولګي چې جادو کولو والا نور څوک نه دا کوین وه. وس باچا هم ښه شوی.
یورا کوین راونیسي بیا ملیفیسنت د هغې نه غوا جوړه کی. ملیفیسنت ارورا د واده د پاره تیاره کی او اعلان وکړي چې وس به مونږ ټول یو ځای اوسیږو. ملیفیسنت هم خپل ځای ته واپس لاړه شي او دا کهانی همداسې ختمه شي. که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او خپلو دوستانو سره یې شریکه کړئ. د الله په امان.